الله دې راولي خوشحاله کړو. قدر وزیر صاحب دا هم په ځان سره ولري. راځئ مهرباني. وزیر صاحب ته بلنه ورکوم چې د فارغینو د اعزاز پګړۍ ورپسې کوي. فارغین وایي چې دا چې وزیر صاحب زموږ د راتلونکي غم ورسره د زحمت کاږي او د افغانستان هر ګوټ ته د تحصیلاتو د ښه خدمت لپاره ځي، نو موږ دغه د احساس پګړۍ د یوې معنوي دانې په توګه ورته تقدیموو. او ضمنا صحیح ډېره مننه مهرباني وکړي. او د فارغینو د جمهوریت څخه به ښاغلي حکیمي صاحب او ښاغلي محمد ناصر ته بلنه وکړو چې د خپلو همصنفیانو په استازولي خپله وینا وړاندې کړي او د هغه څخه قدمن وزیر صاحب دغه ځوانان چې ستاسې پر مخ باندې دي 4 کاله استادانو زحمت ورسره کړی او نن یې دوی خپلې ثمرې ته رسولي دي او دوی به انشاءالله تعالی د افغانستان د ځورېدلي ولس ستړي ولس د خدمت مصدر ګرځي او د افغانستان د اقتصاد په برخه کې به انشاءالله تعالی یو خاص ځای د خدمت نیسي که خدای کوله. اوس فارغین هم ډېر پر دغه ځای باندې رسېدلي دي، دوی مؤمنان هم هندوستانه ایستېدلي ولاړ دي، خدای دې خیر ورکړي، ډېر ډېر کار غواړي. نو د دې څخه هیله کوم چې په خپلو مشخصو ځایونو باندې راسي او د سټیج برنامه به دغسې مخ په وړاندې باندې ځو. راځئ د خیر نظام احمد ندیم صاحب ته په ډېر ادب او درنښت بلنه ورکړم تر څو د دریځ مخې ته تشریف راوړي او تاسو درنو ګزارو او فارغینو ته خپله عالمانه وینا وړاندې کړي. محترم شیخ صاحب. ډېره زیاته مننه میرویس نیکه پوهنتون د وزیر صاحب د راتګ او مېلمه پالنې پر بنسټ باندې دغه یوه دانه د لمانځه مسله دوی ته ډالۍ کړله. او دغسې لقمان صاحب هم د وزیر صاحب سره ځانګړی مېلمه هم راغلی دی، د هغه لپاره هم هغه د کندهاري دود رواج پر فایده باندې دغه یوه دانه لاسي غاړه به ښاغلي حافظ لقمان صاحب ته افغان صاحب په خپلو لاسونو باندې ورکړي. ډېره زیاته مننه. خدای تعالی دې په افغانستان کې یو داسې ورځ راولي چې موږ د دغه سرزمین پر سر باندې هېڅ یو جاهل فرد ونه لرو او موږ هر یو په تعلیم و تحصیل باندې سمبال واوسېږو او انشاءالله عبدالعزیز دغه ارمان ته به رسېږو. وزیر صاحب ستاسې د شفقت څخه ډېره زیاته مننه. میرویس نیکه پوهنتون لکه څنګه چې په تېرو 20 کالو کې یې کار کړی دی، انشاءالله د هغه د تحصیل و خدمت کاري به دغسې وساتي او هغه محصلین چې په توګه باندې د تحصیل د دغسې یوې برخې د رامنځته کولو په برخه کې خپل توان امکانات په لاره باندې واچوي. د وزیر صاحب دې په مخه ښه شي. ډېره زیاته مننه دوی د همکارانو څخه چې زموږ په دغه شانداره او پرتمینه غونډه کې یې تشریف راوړي. خدای دې دوی ته یې وزنه ورکړي. اوس هم د پروګرام په دغه برخه کې د امید خصوصي